حضرت ابوبکر صدیق فرمائی چې زه تجارتی قافله کې علاقې ته تللی وم. دا لا رستنۍ خبره ده، دا د پیدایش نه وروستو خبره ده. پخوانو کتابونو کې د نبی علیه السلام مبارک اوصاف پراته دي، صفتونه پراته دي. په خپله بخاري حدیث دی چې د ما صفتونه په پخوانو کتابونو کې پراته دي. قرآن شریف کې چې الله تعالی فرمایي چې دا آیتونه د قرآن دی پټی یهودیان یادوي، علماء هغې نه هغه خبرې مرادي دي چې کمې خبرې د پیغمبر علیه السلام په شان کې په پخوانو کتابونو کې راغلي. یو علاقې ته تللی وم تجارتي قافله کې، نو ما نه قافله ګډه وډه شوه. نو ما تپوس وکړه قافله په کومه تلې ده؟ نو چا وې په دې لار نور پسې تلم لار مې غلطه کړه. زه المازدیګرې دی او زم یا خدای پاکه دا څه شو؟ دا خو ما نه لاره خطا شوه پروردګاره. یو ځنګل باندې ورلم، چې په ځنګل ورلم یو رڼا مې ولیده. مې یاره انشاءالله رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای خلک یې ورګه دې له ځان رسو. پخوا به ورته منار وي، موږ ورته مناره وایو. زمونږ په دې جوماتونو کې چې دا کم مناره ورته موږ وایو. دا پخوا په جومات نه وه، دا به خلک په دې کلو کې او په دې بانډو کې به اوسېدل. نو هغې به یو لوړ شی جوړ کړی و، هغې کې به اور بلاو. منار د اور د بلېدو ځای ته وایي، د رڼا ځای، د اور د بلېدو ځای. نو دا به اور سره پاره بلاو. د اور رڼا خو لرې ښکاري چې خلکو ته پته لګي چې دلته څوک اوسېږي. نو قافلې والا به راشي، قافلې به داسې پیاده ګرځېدې، نو څه به ترې والو څو پرې خرڅ. نو لوړ ځای ته مناره خلک وایي. نو دا منار مې ولید. حضرت ابوبکر صدیق فرمایي ما وی چې دا اور چې بلیږي خو څوک به یې ورګره دلته ورشه، ځکه شپه را باندې راله او لکه چې لار مې غلطه کړي. وی چې ورلم یو آبادي وه په یو ځنګل او په یو بیابان کې، او دې کې باران شروع شو، تیلی شوه او شپه را تیاره ده. وی زه ورلم هغه آبادۍ له هغې کې دروازه وه. ما ول اواز ورکړه دروازه کولو کې، او چې دننه کم بواب دی دربانچي دی، هغې وی چې مونږ خو ورنه لرکو، دا خو نور پرېواته سره بندېږي او نور خطو سره کولاویږي. ما وی زه مسافر یم، یخني مې شوې ده او باران دی وسیلی ده او قافله رانه ګډوډه شوې ده. مهرباني وکړئ خدای خاطر وکړه ما ته ورکولو وکړه چې لږه شپه وکړم سهار به ځم. وی چې نه، قانون زمونږ دا دی چې مونږ چاته ورنه کولاغو. ما وی ګوره زه د مکې یم، قریشي یم، د بیت الله ګاونډي یم. اوس هم چې څوک چاته وایي نو دا واسطې ورته مخکې کړي. وی یو سړی راغی چې د ما دا خبره یې اورېده، نو د هغه محل نما ځای چې هغه کوم آبادي وه، هغې نه داسې ما ته ښکته وکته. وی ما ته وی چې د کوم ځای؟ مېلمه؟ مې د مکې. څه دې نوم دی؟ مې د ما پلانکې. د کوم قوم یې؟ پلانکې. وی درواچي ته وی چې ور ورته کوله وکړه، دا خو د مکې ګاونډي دی، دې خلکو احترام پکار. وی دې دننه کړم. وی چې دننه یې کړم سړی ما ته ګوري را تر غاړه وه، او داسې ما ته محسوسېږي لکه چې ما پېژني. زه خو یې نه پېژنم، لکه چې ما پېژنګلو غوندې. او زه یې بوتلم یو کوټې ته او را باندې خوراک مراک مې وکړ او بستره یې راته برابر کړه، اور مور یې راته بل کړه، ګرم شم. کوټه کې را باندې ښه په عزت شپه وکړه لکه د یو ښکلي مېلمه. لکه سوچ کوم چې دې ستا سړی په ما لکه چې دوکه شوي، زه یې نه پېژنم، په ما د بل ګمان جوړ کړی دی. وایي چې سهار وختي پاڅېدمه، وی ما باندې بیا ښه خوراک ناشته ماشته وکړه او ډېر قدر عزت مې کوي. د ټیک در بیت الله د مخه به قدر کوي. وی ما ته وی راځه را پاڅېدم، وی په هغه ځای کې چکر راکاو. دا د عیسایانو عبادت خانه و، چرچ، ګرجا، او د مشر پادري و. وی ما ته وی راځه، وی بوی تلم، وی یو کوټې ته یې بوتلم. وی کوټې کې دا وګوره، وی چې مې وکتل 3 بوتان پکې ولاړ دي، د کاڼي بوتان. او بوتانو ته چې ګورم نو ښي طرف ته بوت زما دی، ما والا شکل دی. او میاس کې چې کوم بوت دی نو دا زما دوست محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم، دا د هغه دی. او ګس طرف ته چې کوم بوت دی دا مې یو بل ملګری د مکې عمر نوم دی، هغه د هغه دی. خدای پاکه زمونږ دا بوتان دوی جوسینګ جوړ کړي دي، دوی مونږ لیدي یو. مونږ خو بوت خو چې را چا جوړی خو مخامخ برته ولاړي، خو د هغه به جوړی. بوت جوړول آسان کار دی، د چا ډیزاین چې جوړه اسانه خبره خو نه ده. که لږ معمولي په پوزه کې غټه وړه شي شکل بدل شو،
که لږ سترګه وړه غټه شي شکل بدل شو، که رنګ کې لږ تبدیلي راشي شکل بدل شو، که مخ نری غټ شي شکل بدل شو. دا څنګه زموږ شکلونه جوړ کړي دي؟ دا څه مسله ده؟ خوبي نه م کوي ښه ده. هغه پادري ما ته ورو ګوري مسکي دی، ما وی دا تاسو څه جوړ کړي دي؟ وی دا دې وپېژندل. ما وی دا اخر طرف ته خو ځم، دا میاس کې پیژنې او دا زما یو دوست دی په مکه کې محمد نوم صلی الله. دې وخت کې دا رسول الله مبارک ته نبوت نه دی میل، او دا اګست طرف ته پیژنې او دام زمونږ ګاونډي رو دوست دی عمر نوم دی. ټیک دي دا بوتان دا تصویرونه نقشې بالکل ټیک دی. وی راځه وی باید تلم کېنولم. مې چې دا تاسو مونږ لیدلی یو؟ نه. دا نور ملګري تا زمونږ لیدلی دي؟ نه. دا چې کوم مصور دا نقشې جوړولې دا کاڼې کې بوتان هغه مونږ لیدلی یو؟ نه. نو دا مو څنګه جوړول او دا مو ولې جوړ کړی دي؟ وی د دې دریو کسانو ستا او ستاره د دوو ملګرو زمونږ په کتابونو کې صفتونه پراته دي، نقشې پرتې دي، نقشې. په هغه نقشو صفتونو مونږ دا جوړ کړی دي. دا مونږ نقشې دا میانس کې چې دا به د آخرې زمانې پیغمبر او ته ښي طرف ته مونږ ودرولې، ته به یې لومبې ملګری لومبې خلیفه به، او د اګست طرف ته به دویم خلیفه او دویم ملګری به. یعنی تاسو رونو دا اندازه ولګوئ چې نالیدلی یو انسان د چا بت جوړی، د چا نقشه جوړی، لیدلی کتلی نه بلکې د پیدایش نه مخکې ولا جوړی، خو د هغه صفت به په کتابونو کې داسې موجودي چې د سوتر او د انچ فرق به هم پکې نه. رسول الله مبارک له خو الله ډېر لوی شان ورکړی دی. حضرت عیسی علیه السلام زیر ورکی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. زیر در کوم چې مانا پس به یو پیغمبر راځي نوم به احمدي. او یوازې دا نه، رب العالمین د ټولو پیغمبرانو نه وعده اخلي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هر پیغمبر نه خدای وعده غشتي را کستا په وخت کې د آخر زمانه پیغمبر راغی، ایمان بام پر راوړې، مدد بهم کې. لوی شان والا شخصیت ته الله پاک دنیای کفر مسلمان کړه. الله پاک دا هغه په لاس ګمراهي ختمه کړه، د کفر او د جهالت تیارې خدای پاک ختمې کړې. هغه خلک چې سرمنې به خوړې، هغه خلک چې مردارې به خوړې، هغه خلک چې د خپلو خویندو سره به بدعملۍ کولې، هغه خلک چې سکو میندو خویندو سره نکاحونه تړلي، حق الله پاک مسلمانان کړل. او د پیغمبر مبارک د برکت نه ته الله هغه مخلوق جوړ کړل چې تر قیامته پورې مثال به پیدا نشي. صحابه ته خدای جوړ کړل، ډاکې به وي، تیرې ډاکې، لوڼه به جمدې ښخولې، دا سیم نه وه، لوڼه به یې ټولې جمدې ښخولې. او میندو سره په کورونو د زناګانو جنډې لګېدلې. بخاري کې راځي، ابو داود شریف کې راځي، د زناکارو خلکو په کورونو به جنډې لګېدلې. دې کور کې زناکاره ناسته، که څوک خپل خواهش پوره کوي ورځي دی. داسې جهالت، مردارې به خوړې، غلې به کولې، ډاکې به کولې، چې مور سره سړی نکاح کوي، خور سره سړی نکاح کوي، د دې نه غټ جهالت بل نشته دی. لیکن رب العالمین داسې نور راوخیږي او داسې نور د نورونو نور چې دغه کفر دا تیارې مکمل میټاو شوې، او الله پاک د ایمان او د اسلام رڼاګانې خورې کړې. ګډ ګډ ته الله ایمان ورساو، شام ته، یمن ته، کسرا او د هرقل او د روم بادشاهۍ دړې وړې شوې، ختمې شوې. زنانه او ماشومان په نیغه لار شو، ګمراهي ختمه شوه. چې دومره لوی شان والا شخصیت الله دنیا ته رالیږي، او دا د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر، بل به قیامته پورې راځي نه، نو شان به خدای نه ورکوي. یو سفر کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي یو سړي ولیدم، یو پادري راپسې شو، ما ته ودرېدم، ناستم، یاره ورته یو مهرباني وکړه، ستاسو نوم دی؟ مې فلان کې. پلار دې څه نوم دی؟ فلان کې. عبدالله مې نوم دی، پلار نوم مې عثمان نوم دی. کم قوم سره تعلق لري؟ بنو تیم، قریشي. یاره یو کار وکړه، دا رون دې راته لږ وښایه. یو ځای کې خېټه راځي، بل ځای کې رون راځي، دوه روایت دي. مې ته زما پرون څه کوې؟ زما پکې غرض دی، مې نه چاته رونونه نه ښیم. هغه وایي چې نه، ما ته به خامخا خلکو یې سپین ګیري بوډا دی، رون درته غواړي، وښایه څه چل دی. ما چې رون وښوده، ما پرون یو داغ و. وایي ما ته وایي ښه یوه خبره واوره، ته به د آخرې زمانې د پیغمبر لومبې ملګری وې. چې تا ته وکتل نو ما ولیدې او ما وپېژندې. زمونږ کتابونو کې ګوره د رسول الله مبارک د ملګرو صفتونه پکې پراته دي. حضور پاک خو پرېږده، وی خبره زمانه م یېره شوه، او مې دا څه وایي، او زمانه ډېره زیاته تېره شوه.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې الله پاک کله نبوت ورکړ، نبوت او پیغمبري، نو زما دوستو ابو بکر ما له خدای پیغمبري راکړه، مې زما در باندې ایمان منم. پته و دې خلکو ته نخې خلکو لیدلې وې، د راهبانو، د پادریانو، د نجومیانو، کاهنانو پیشنګویۍ لیدلې وې، حالات یې لیدلي وو. او بیا ابو بکر صدیق وایي ما ته پته وه چې ما څه ملګری دی، د ژوند دوست مې دی، د خړپوسو نه راسره یو ځای لوی شو، ژوند کې چې ته دروغ ده نه دي ویلي، زندګۍ کې د خدای پاک ساتلی، بلکل منم، نبوت مې دی ومنم، بې دلیله مې ومنم. هسې یو تپوس ته نه کوم چې څه دلیل شته در سره؟ دلیل د وجه ایمان نه، ایمان خو مې در باندې راوړو، دلیل شته در سره؟ یو شته. څه دلیل دی؟ په پلانکې علاقه کې چې پادري دی له پرون د پاسه کم تور داغ کتلی و، دغه مې دلیل دی. دا معجزه ده اوس. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته الله لیږه، نو په یو غټ شان یې را لیږلی دی، لوی شان سره. خلکو ته پته ولګېدله چې په دومره لوی شان پیدا شو. او چې کله طبقات ابن سعد کې لیکلي دي چې کله پیدا شو سنت شوی پیدا دی، مختون. او زمونږ ماشوم چې پیدا شي دا نوم ولا کټ کې، رسول الله مبارک کټ نوم سره پیدا دی، نوم ولا چا کټ کړی نه، په خپله کټ. او بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه پیدا شویم هغه وخت هم زما عورت چا نه دی لیدلی. دا ناشنا روایت. بهر کیف وروځي پس ورته عبدالمطلب عقیقه وکړه، نوم یې ولا کېښود، او نوم ناشنا نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم. مور یې وی احمد بخي، ټیک شو، دواړه به یو ځای کړو، محمد هم شو احمد هم شو صلی الله علیه وسلم. ګوره د عبدالمطلب د نورو زامنو نومونو ته ګوره عبدالحارث بل او د ده نوم ته هم ګوره عبدالله د پلار نوم، او د ده نوم یې څنګه خلکو یې ناشنا نوم دی ورته کېښوده. دین وسیله مې داسې نوم کېښود، محمد څه معنا؟ د صفت لایق ستایلی شوی، چې خلک به صفتونه کوي، خلک به تعریفات کوي، خلک به ښکلا ذکر کوي، خلک به علم ذکر کوي، خلک به اخلاق ذکر کوي. خو چې څومره ښکلي ښکلي صفتونه دي ابره د بیانېږي دی په هغه ښکلو پاکو صفتونو پیدا دی. او احمد څه معنا؟ دی به هم د خدای حمد وایي، د ده به هم صفت کېږي، دی به هم صفتونه کوي، دی به د الله صفتونه کوي. او عقیقه والا وکړله، او د مکې خلک یې راوغوښتل او په هغې باندې روټۍ وخوړل. لومبی پی ورله مور ورکړی دي. او بیا د ابولهب یو وینځه وه صویبه، هغې وله پی ورکړل، او دغې صویبې ابولهب له زیرې ورکه، وی مبارک دی شستا د مړ ورور عبدالله بچې پیدا شو. نو ابولهب په خوشحالۍ کې صویبه ازاده کړه، وی زه ته مې ازاده کړه. بخاری شریف کې راځي، امام بخاری ترجمه الباب کې تعلیقا یو خبره نقل کړې ده، وی حضرت عباس وی ما ډېره موده پس دا خپل لور ابولهب په خوب کې ولید. مې چې ابولهب څنګه؟ وی چې ستاسو نه جدا شویم ډېر په بد حال یم، ډېر په بد حال یم، خو صرف د ګل په ورځ باندې د ګوته کې لګوندې څوک پی یادوي څوک به یادوي، اصل کې سوقیتو لفظ دی، نو اوبه هم راځي او پی ټول ورپکې ویلی شي. د ګل په ورځ مې د دواړو ګوتو د منځ کې لږ د څکلو شی پیدا کېږي او هغه لګوندې راوم. بعتاقتې صویبه، ځکه د پیغمبر مبارک په خوشحالۍ کې ما صویبه ازاده کړی. دا صویبه چې وه، بیا چې رسول الله مبارک حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه هم دا وه. او بیا چې رسول الله مبارک مدینه منورې ته هجرت وکړ او واپس هجرت نه پس راغی، مکه فتح شوه، نو د صویبې تپوس یې وکړ، وی صویبه وګورئ. نو هغې وایي چې صاحب هغه خو مړه ده، یو یې دوی او یو هغه دواړه مړه دي. وی د قوم یې څوک وګورئ، که څوک یې وي زه ورسره لږه ښېګړه کوم، خو د قوم یې څوک پیدا نه شو. رسول الله مبارک به ډېر قدر کوه. بیا د هغې نه پس الله پاک نبی علیه السلام د حضرت حلیمې په قسمت باندې ورولیږه. حضرت حلیمه د طائف د بنو سعد خاندان سره تعلق لري، د تلې مغزیت بنو سعد د طائف د ښار نه 70 کیلومیټر لرې یوه علاقه راځي، بنو سعد ورته وایي. بیا بنو سعد کې لار تلې ده، داسې غرونو کې یو لار تلې ده، نو چې کوم ځای کې
د نبی علیہ السلام مبارک ته د رضاعی مور د بیبي حلیمه کور اوس خو کور نشته دی، د کوټو نښې شته، کوټې دي، چتونه پې نشته دی، داسې دوه درې ګزه د دې ګټو د کاڼو دیوالونه دي او داسې مخامخ یو ځای دی. وی دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې هلته یې ونه م ولاړه وه چې کوم ځای کې د رسول الله مبارک سینه اشق صدر شوي دي، اپریشن د سینې شوی. نو بیبي حلیمه وایي چې موږ د طایف ښځې لاړو مکې ته، دا به بانډو دا ښځې به تلې، رواج به ده چې په شهري علاقو کې به ماشوم پیدا شو یا ماشومه به پیدا شوه نو هغه به دغه ته لېږله، بانډو ته به لېږله، رواج و. بس دې دپاره به یې لېږله چې د بانډو آب و هوا خشتی دی به ښکلې لوی شي، د بانډو عربي خشتی ژبه صفی ژبه به م زده کي. بل بانډو کې چې دي نو منډې ترړې وی ماشومان، نو فضا آب و هوا خوراک ساگ سبزیانې د ده نشونما به خوشي به دا قانون. نو حضرت حلیمه وی زه او زما خاوند رالو مکې مکرمې ته، یو را سره خر یو را سره اوښه وه. نو وی موږ ډېر زیات غریبانان، وی موږ دونه غریبانانو چې د شپې به زما بچو ډوډۍ پسې جړل، خوب به وله نه ورته، او زما اوښه کې پی به نو، زما سینه کې به م پی نو، ډېر غربت و. نو موږ رالو چې دقه چېته یو ماشوم میلو شي نو تنخوا به راته میلو شي، د هغه ماشوم په برکت باندې ماشوم به ساتم ولو، پیسې به دا به د ماشوم مور پلار به پیسې ورکولې. وی ما سره چې څومره ښځې راغلې وې په مکه کې وګرځېدو، وی هرې ښځې ته یو ماشوم میلو شو، ما ته میلو نه شو. وی دا نبي علیه السلام مبارک باندې به دا ټولې ښځې پې رالې، خو چې خبر به شو چې دی خو یتیم دی او پلار یې نشته نو چا نه قبلاو چې دی به موږ له سره کړي چې پلار یې نشته. وی ما ته چونکې بل ماشوم میلو نه شو نو مې چې تشه څه لازم راشه که یتیم دی نو دا یتیم به ځان سره بوځمه، ما ته څه پته وه چې دا یتیم نه دی، دا یو ملغلره یتیم دی. وی چې دا ماشوم ما نبی علیه السلام اوچت کړ او دې مې واغېسته. وی رب العالمین دومره برکات شروع کړل چې داسې برکات ما چېرته نو لیدلې. وی زما اوښه کې فورا پی پیدا شو او غولانځې د پیو ډکه شوه، او چې دې ما خپلې سینې ته واچو، وی الله زما سینه کې دومره پی پیدا کړل چې د دم پې کار وشو، او زما چې خپل کم بچی و د هغه هم کار برابر شو. او په لاره چې راتلو نو هغه اوښه چې ما به وهله او شلل او قدم به یې ناغېسته، هغه اوښه د نورو نه مخکې روانه ده. وی ما ته خاوند وی چې حلیمه یا حلیمه والله لقد اخذت نسمة مبارکه، یو مبارک شخصیت ترې راغېستی دی. ما ورته چې نعم والله، قسم په خدای چې خبره دې همدغسې ده. دا وی ما ته ملګرو وی چې حلیمې او هغه زړه وخرېده که بله دې راغېستې مې هماغه ده. وی چې دا خو د تلو نه و هغې طرف نه، دې طرف نه خو موږ نه مخکې روانه ده. دا څنګه چل ډېر مبارک ماشوم. وی زه پوه شم چې الحمدلله ما له خدای پاک یو برکتي ماشوم را کړی دی. ما ځان سره بوته بنو سعد ته، ما به لویو او ماشومو وی انصاف پکې دومره و دومره چې په لومبي وخت ما د سینې کم طرف ته اچولی نو تر اخره پورې هماغه طرف به خوړه، که ما به بل طرف ته واچو دویمې سینې ته نو ابې نه راښکه. ماشوموالي نه وي زما بچي کې انصاف ووایي. او خلک حیرانو، زما څاروي څاربه شو، ما له خدای رزق راکه، زه مالداره شم، ډوډۍ پیدا شوه، سینه کې پی پیدا شو، اوښه کې پی پیدا شو. او قحطو په دغه زمانه کې په بنو سعد کې نو زما څاروي چې به ماښام رالل نو غولانځې به یې ډکې وې او تشي به یې پړسېدلي وو. نو خلکو به خپلو بچو ته وې او غلامانو ته چې ورشئ د حلیمې څاروي وګورئ که نه څنګه نار ځي او ماړه راځي ستاسې سره. تاسو کوم دی څاروي سره وې نارې بوځئ او نارې راولئ. نو خلکو به زما څارو سره څاروي یو ځای څارول، بیا به هم د خلکو نار راتلل، زما به ماړه راتلل. ما وی دا د څارو کار نه دی، دا د ځای کار نه دی، دا زما د دې ماشوم بچي برکت دی، دا د محمد برکت دی صلی الله علیه وسلم. بنو سعد کې میله به لګېده. نو زه یو ځل لاړم میلې له، وی رسول الله مبارک دغه وخت قدم اغشتی دی، نو ما سره ولاړ دی هغه میلې تماشې له. وی یو سړی ولاړ دی کاهن کهانت کوي. وی دا نبي علیه السلام ته وکتل او وی رامنډه یې کړې او پیغمبر علیه السلام یې د مټه ونیوه. وی خلکه دا ماشوم ملکې ګورې دا به ستاسو د تبع ذریعه ګرځي، ستاسو د پلار نیکه د دین د تبع ذریعه به ګرځي، دا ماشوم ملکې
وی ما زر نبی علیہ السلام روچت کو سیرین ته مې تا دې خدای مړ کړي زما بچي ته خو څوک رانږدې شي زما بچي ته خو څوک رانږدې شي یو ځل رسول الله مبارک ماشوم ما سره دی ما یو پادری راغی نو ما ته وی چې د څه نوم دی نجومیو کو پادریو ما وی د ده نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا ستا څه دی مې زما بچی دی ستا څه نوم دی ما وی حلیمه د پلار یې څه نوم دی نو ما د خپل خاوند نوم ورته واغېست وی ما ته وی که د دې ماشوم د پلار نوم عبدالله وي او د مور نوم یې امینه وي اوس مې وجه ورته وی چې ما زوی دی او زما نوم حلیمه دی او د پلار نوم دې راته بدل واغېسته نو شک کې دې واچولم مې ولې دې وجه وی دا کلوې شو که نه چې دا کوم ماشوم ته زه ګورم او زه پکې کومې نښې وینم دا به زمونږ او زمونږ د پلار نیکه د دین د تباهۍ ذریعه وګرځي ما یې قمقله بې وقوفه چې الله د کوم څیز فیصله کولی شي اته نشي بندولی 2 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت حلیمه کره تیر کړ 2 کاله پسې راوست مور چې مور له راوسته حلیمه په لاره مې سوال کو چې مور ته سوال کوم زما خو دې نه لکېږي ځان سره واپس بوزم او قانون بدو چې 2 کاله به پی ورکول زیات پی نه ورکول وی چې را مې وسو اتفاق داو چې په مکه کې وبا وه ماشومان به مړه کېدل او ناجوړه کېدل به نو ما د رسول الله مبارک مور ته ووی چې ما خو دا فیصله کړې وه چې دې د نه غواړم یو کال دوی نور مړه وبا د ماشوم نقصاني نشي وی واپس یې بوزه نو یې واپس مې بوز نو د حضرت حلیمې سره تقریبا 4 کاله تېر کړی زه چې طایف ته لاړم بنو سعد ته د روجې میاشت وه او سخته ګرمي وه داسې نور شغلې والې نو چې هلته موږ ورسېدو نو هلته مې ملګرو ته دا ټولې قصې کولې نو ملګرو ته مې راشه وګورئ ملګري خو ناست دي هغوی دا سوچ نو مې څونه سخته ګرمي ده او په دې ګرمۍ کې 11 نیمې بجې وې ده په دې دومره ګرمۍ کې په کاڼي بیا څوک لاس کم ځای کې ایښودی شي او مې ګوره چې مونږ کم ځای کې ناست شو نو کاڼي م یخ دي هوا م یخه ده د انور د ګرمۍ نه م ګورې نه یو خبر ملګرو دا خو د عجیبه خبره وکړه نو یو موقع کې داسې پیښه شو چې نبی علیه السلام تللی و بار ته د ملګرو سره ګډې چیلې سره وله دې کې د حلیمې بچي وی رامنډې کړې حلیمې پسې اله مورې زمونږ قریشي رور خو چا مړ کو بچي ولې وی بس کسان رالل او وینې او چاړې ورپسې راویستې اله مورې حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما منډه کړه چې خدای څه جنجال پېښ شو چې مې منډه کړه رسول الله مبارک شین ګوشین ولاړ دی وجود یې سره پیږي وی زه خو پېښم وی روچت مې کو او سینې پورې مې جوخ کو او کور ته مې راوست بچې څه چلو شو وی مورې وی ما ته وی مور وی مورې زه خو نیم خبر خو دلته ولاړم یو 2 کسان راغله یو کس پکې بل ته وی چې دا هغه کس دی ښه دا غوره دی ښه وی بل ورته وی چې ښه دا غوره انسان روچت کا وی دې روچت کړم وی چې روچت یې کړم نو چاړې راوویسته وی ما ته وی چې مه یېرېږه ښه هېڅ تکلیف ته نه میلاویږي نو وی زما د دې مرۍ نه د دې سینې نه را لاندې ځای وشلو زه په درد نه پوهېدم او بیا زما زړه راوویسته د زمزم په اوبو یې ووینځه د زمزم اوبه یې وسره او د زړه خوا کې یو رکوټې غوټه شانتې وه هغه یې راوویسته بارې وغورځوله یو بل ملګري ته وایي چې دا مې ځکه وغورځوله چې د انسان زړه سره د شیطان د ناستې دغه جاله ده دا به ته یې وغورځوو زړه صفا که د زمزم په اوبو نبی علیه السلام فرمایي سامان یې ټول د جنت نه راوړي اوبه د زمزم وي دې نه علما دا معلومه چې د زمزم د اوبو نه قیمتي اوبه دا نه په اسمانونو کې شته او نه په جنتونو کې شته حوض کوثر نام دا غوره دي ولې که د دې نه غوره اوبه وي نو بیا به د رسول الله مبارک د زړه د وینځلو دپاره هغه راوړی وي چې سامان د جنت نه راوړي دا پریشان نو اوبه ولې د حوض کوثر نه راوړي دا جنت ولې نه راوړي وي زما زړه صفا کړه او زما په زړه د پاسه یو مهر ولګاو وی بیبي مورې اوس هم د هغه مهر یخوالی هغه اثر په وجود کې وینم او بیا یو کاسه وه د سرو زرو د علم او د ایمان او د حکمت نه ډکه وه هغه یې زما په زړه کې په دې رګونو کې ور واړوله او بیا زما زړه هغه یو ځای کړ او لاس یې پراخ کړ نه درد نه وینه نه تکلیف حضرت حلیمه وی ویرېدم او ډېره ویرېدم یاره دا بچی نه به زما الله یو څوک جوړی
اسې نه خدای مکه تاوان ورسره ورسېږي، نو بیا خپلې والدې له واپس راوستی دی. او د دې حضرت حلیمې به رسول الله مبارک ډېر زیات قدر کاو. کله چې دا به راله نبي علیه السلام به ورته ودرېده، صحابه یې ورته پاسېد او خپل صادر مبارک به یې ورته خور کا او په هغې به یې کېنوله او مورې لفظ خبرې به یې ورسره کولې. یو صحابي وی یو بوډۍ ښځه راله، رسول الله مبارک د خپل ځای نه پاسېد او صادر یې خور که هغه بوډۍ راولې مټ نه او په صادر یې کېنوله. وی ما وی چې دا لا څنګه ښځه ده چې د حضور پاک په صادر باندې کېني، او دا څنګه ښځه ده چې رسول الله مبارک ورته پاسېد او دومره لوی عزت یې ونه ورکړه. وی چا نه مې تپوس وکړه، نو ما ته بیا خلکو وی چې دا هغه ښځه ده چې پیغمبر علیه السلام له پی ورکړی دی، دی رضایي مور ده. مدینه شریفه کې دفنم د په جنت البقیع مقبره کې. زه اوس هم چې تللی وم ملګرو ته مې قبر وښو، مې دا د حضرت حلیمې قبر دی په مدینه شریفه کې. او مبارکه بیبي وه، خدای پاک د دې پی د رسول الله مبارک په قسمت لیکلی، او د رسول الله مبارک تربیت او د هغه د ماشوموالې خدمت دا الله د حضرت حلیمې سعدیې په قسمت باندې لیکلی. ډېر زیات احترام به کو رسول الله مبارک په غزوه اوتاس کې حنین کې چې کله د دې په دې قوم او په دې علاقه باندې حمله وشوه، نو ډېر زیات وینځې او غلامان گرفتار شو. نو دی راوستل جعرانه ورته وایي د مکې مکرمې سره خوا کې علاقه را اوس هم خلک عمره کوي، نو جعرانې ته ځي. نو جعرانه کې وله تموان ښخ کړل او دا ټول ښځې ماشومان غلامان وینځې په هغې کې دیره کړې. نو حضور پاک مبارک ته یو صحابي راغی، وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده، وی هغه وایي چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم. زما خور څه کم ده؟ ما خور خو نشته، زه خو د مور او پلار نه یو پیدا. وی نیم خبر خو او چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم، الوته ووایه. وی تاسو یې راولئ. نو دی یې راوسته رسول الله مبارک ته کېناسته. وی ستا څه نوم دی؟ وی ته زما خور یې؟ وی یو. وی زما کم ځای خور یې؟ وی زما شیما نوم دی او زه د حلیمې لور یم. تا مونږ کره 4 کاله نه دي تېر کړي، تا ما سره یو ځای لوبې نه دي کړې، تا زما د مور پی نه دي څکلې، او ما ته نښه زما په وجود ستا نښه پاته ده. رسول الله مبارک ورته وفرمایل وی څه نښه ده؟ ټیک شوه، ده خو دونه خو ما ته پته ده چې د حلیمې لور شیما شته، دونه ما ته پته ده چې ما هلته پی څکلي دي، خو ته شیما یې د دې څه نښه ده؟ نو هغې ورته خپل مټ ښکاره کړه. وی ما ته ماشومانو لوبې م کولې، نو ما نه لږ زیاتې وشو، تا سره مې څه زیاتې وکړه، سوک مې درکړه، نو تا په ما چک ولګاو، نو ستا د غاښونو داغ زما په دې لاس دا دی اوس هم پروت. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی بالکل دا زما خور ده، زما رضایي خور ده، زما د رضایي مور لور ده. داسې به وکړو، دا به مزاده کو، او د دې قوم چې څومره ښځې دي، ماشومان، ځوانان، واړه به مزاد. خلک وایي شیما ډېره بختوره وه، د هغې د برکت نه د هغې ټول قوم الله پاک آزاد کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایشي بختور و، الله وله فیصله کړې وه دا، نوم یې ورله د مخکې نه منتخب کړی و، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. او رسول الله مبارک فرمایي انا محمد، زه محمد یم صلی الله علیه وسلم، و انا احمد، زه احمد یم، زه بشیر یم زیری ورکوونکی، زه نذیر یم یرونکی یم، زه ماحی یم کفر به خدای د ما په برکت ختمه کی. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. موږ ته دنیا ته لیږلې، قیامت پر ورځ به ته ګواهي کې، او ګواهي قرآن وایي، د ګواهۍ بیان قرآن کړی دی. قرآن چې څنګه د ګواهۍ بیان کړی دی حق به وایو. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې د نوح علیه السلام قوم به راشي، الله به ورته وایي تاسو ته الم یأتکم، تاسو ته پیغمبر نه دی راغلی؟ هغوی نه، ما جاءنا من نذیر، موږ له پیغمبر نه دی راغلی. لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا، نه دی راغلی. نو نوح علیہ السلام وی ما دیتا دین رسول دے،
گواہ دې څوک دی؟ محمد و امته صلی الله، محمد او امت زما گواہ دی. نبی علیہ السلام فرمائی تاسو به گواهی وکړئ چې او الله دې نوح علیہ السلام خپل قوم ته دین رسول دی. نو قوم به دې دروغجنو ته وګوره دوی کوم ځای چې دې گواهی کوي. نو الله به تاسو راته تپوس وکړي چې تاسو گواهی کوئ تاسو نوح علیہ السلام زمانه کې وی؟ موږ وایو نه الله موږ خو هغه زمانه کې نو خو تا په قرآن کې ویلي دي موږ په هغه وجه گواهی ورکوو. تا قرآن کې ویلي دي چې نوح علیہ السلام قوم ته دین رسول دی او بیا به پیغمبر په خپل قوم گواهی کوي الا هل بلغت ما دین رسول دی په عرفات په میدان کې قرار کړی دی چې او دین دی را رسول دی. مبشرن زیر ورکی مسلمان ته د جنت او یری کافر یرون کې دی د جهنم او د عذاب نه چې دا کافر خدای مسلمان کې د څلورو کالو عمر ته رسول الله مبارک ورسید. نو بیا واپس راوسته او مور بیبي ته حواله بیا مور بیبي مدینه منورې ته لاړه او دا مدینه منورې ته چې تله نو دې وخت کې د حضور پاک عمر 6 کاله 6 سال. مدینه شریفه کې تاسو ته ما مخکې یو جمعه کې ویلي چې والد صاحب محترم هلته په لاره تجارتي سفر کې وفات شوی او مدینه منوره کې دفن. نو حضور پاک ځان سره مور بیبي بوته چې زه د خپل خاوند د قبر زیارت په وکړم او دا مې مدته ویلي چې د پیغمبر علیه السلام د نیکه مور د عبدالمطلب مور سلما دا د مدینې وه. نو زه مدینې ته به د هلته زمونږ خپلولان شته ماما خیل نو هغوی سره به م شپې نیمې تېرې کړم. نو یو حضور پاکو یو بیبي آمنه و مورې یو ام ایمن وه دی وینځه وازاده دی ځان سره بوتله قافله کې لاړل یوازې به څوک نه شوتلی. نو مدینه منورې ته ورسېدل. نو یو میاشتې په مدینه شریفه کې تېره کړه. د حضور پاک د والد محترم د قبر زیارت مش یو میاشت. نبی علیہ السلام مبارک چې کله هجرت وکړ نو د هجرت نه پس یو حوض و تالاب نو صحابو ته وی ما ته یاد دي وی دې تالاب کې ما باندې انصار او ماشومانو سره بچو سره لمبل وی دې تالاب کې غلمبل ازما یاد دي دلته هم لمبل په دې کوڅو کې ما منډې ترړې والې دا راته منظر یاد دی. نو چې میاشت یې تېره کړه او واپس راته نو په لارې مور بیبي بیماره شوه بیبي آمنه. د دې تعلق د بنو زهره قبیلې سره. بنو زهره په عربو کې ډېره قوي او مضبوط خاندان او پاک خاندان. نو په لاره بیماره شوه. نو ابوا ورته وایي د مکې او د مدینې په منځ کې راځي. مکې ته نږدې ده دا ابوا تقریبا یره یو شان راځي او د بدر نه ورته لږ مزل شته. نو هلته بیماره شوه په قافله کې او بیا وفات شوه. نو ابوا کې دفن کړه په ابوا کې قبر دی. زه یو زمانه کې په لاره تېرېدم په ابوا نو ملګرو ته مې وویل چې په دې لاره سم تېرېږو نو د رسول الله مبارک د مور قبر به مو ګورو. نو د جامع څه طالبان عالمان هم راغلي نو ما هغې یو ځای کتل نو ما چې معلومات وکړل یو بوډا بابا راته قبر وښو نو د ډېری د پاسه نو مې دی قبر دی. عالمان سره لږ په اختلاف هم شو. مې ګوره کتاب چې څه لیکلي دي دا دی چې د غونډۍ د پاسه او دا قبر دا د غونډۍ د پاسه مې دا بوډاګان هم وایي. نو بیا ما لیدم او یو 2 کاله مخکې مونږ په دغه لاره بیا تېرېدو د مکې نه مدینې ته تلو نو هلته لاړو ښه تکله مو خو قبر هم پیدا نه کړ. نو بیا م چا نه تپوس وکړو چا راته ښه ونه خو بیا م یو دوکاندار نه تپوس وکړو مونږ وی ګوره دې علاقه کې دی خو ما نه پوره نقشه او څېره ده د رسول الله مبارک د مور قبر. نو هغه ما ته وی په قلار کېناست پولیس په مونځ هغې پابندي لګولې ده. خلک به راتلل دلته زمونږ خلک خو هم هر قسمه کار کوي. نو چا به کاڼي راغېښتل ځان پورې به یې مږل چا به خاورې په جبه مږلې چا به جړاګانې ورته کولې. نو حکومت بالکل پابندي لګولې ده او قبر یې په داسې طریقه وار کړې چې صرف حکومت ته پته لګي عام خلک پرې نه پوهېږي. خو ما ته وی دا مخامخ زه به ته ویم مخامخ چې دا کم کنډتار ته و دی دې کې دننه دی ورځی مه. نو په لارې مور بیبي وفات شوه. نو رسول الله مبارک د 6 کالو تقریبا ته میاشتې م د پاسه نو ام ایمن په غېږ کې مور بیبي خو هلته دفن شوه. نو ام ایمن ځان سره مکې مکرمې ته راوست.
نو ګوره د پیدایش نه والد محترم مخکې وفات او د 6 کالو په عمر کې والده محترم ملاړه یو یتیم پاتې شو. الله خپل شان خی، خپل قدرت خی چې زه کوم نو داسې هلک چې پلار او مور یې دواړه دي بلکې پلار یې په سترګو هم نی لیدلی چې زه غواړم نو زه د دنیا د نورونو نور ته جوړولی شم، چې زه غواړم د دنیا دپاره د هدایت او د ایمان او د رشد رڼا جوړولی شم، دا زه کولی شم. او الله غسې وکړله، دنیا پې روښانه کړه. ورته قرآن کې اعلان کوي یا ایها النبیو انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا. ته مې داسې عظیم شخصیت جوړ کړې چې ستا امت په نورو امتونو ګوی کوي، ته به په دوی ګوی کوي. او ته مبشره مې او نذیره مې بشیر، خلکو له به د جنت زیری ورکې، مسلمان لو کافر به یری دا به د ډیوټي مرته وښوله. وداعیا الی الله، خدای ته به خلک بلې د خدای په توفیق، وسراجا منیرا، او یو رڼا ورکوونکې روښانه ډیوه نور به د هدایت د رشد. الله خیر. نو مکې مکرمې ته راوسته، نو عبدالمطلب پالنه کوله. عبدالمطلب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکو او ډېر زیات خوښ و. ټول پرورش، ځکه یو خو د یتیمو پلار یې نو، دویم مور یې مړه شوه، او دریم دا و چې ده کې نښې وې عبدالمطلب خوبونه لیدلي وو، او هغه به وي چې زما د دې بچي به یو شاني. او دا عبدالمطلب به راته د بیت الله خوا کې به کېناستېده، نو د یو خاص ګدی وه، هغه به ورته بچو واچوله، په هغه ګدی به بل هېڅوک نه پرېښودل، په هغې به عبدالمطلب کېناستېده او د مکې سردارانو سردار به جرأت نشو کولی چې په هغه ګدی کښېني، هېڅوک به پرې نشو کېناستېدی. او چې رسول الله مبارک به ورسره و نو هغه راغی او په هغه ګدی به کېناست. نو خلکو وی بابا مشر عبدالمطلب ګوره په دا خو ستا د عزت ګدی ده، هېڅوک په دې ګدی ته نه پرېږدی او نه پې څوک کېناستی شي، او دا ماشوم نوسۍ دې پې کښېنی او دې پې کښېني. وی تاسو ته څه پته ده چې زما د دې نوسۍ څه شان دی، زما د دې ګدی د ناستې نه د ده لوی شان دی، دا زما نوسۍ دنه به خدای یو لوی شان والا شخصیت جوړی، دا زما ګدی څه شی ده لوی شان. او چې کله به عبدالمطلب ته د ګوتې نه به رسول الله مبارک نیولې ځان سره به یې ګرځه. یو ځل په عرفات کې د عبدالمطلب نه یو اوښ ورک شو، نو رسول الله مبارک یو پسې ولېږه، وی بچې لاړ شه او هغه اوښ وګوره. نو پیغمبر علیه السلام په هغه اوښ پسې ګرځېده، وخت پکې تیر شو. نو عبدالمطلب ډېر زیات پریشان او سترګو نه اوښ کې بهېدې، او یې ما نه څه غلطي وشوه چې ما محمد لېږلی صلی الله. اوښ په خپل کار کوي، نوسۍ مې نشته، نوسۍ مې څه شو؟ نو بیا به شیرونه مې د حضور پاک پتلو باندې، رد الی راکبی محمدا صلی الله علیه وسلم، رد الی راکبی محمدا، یا رب رده واستنع عندي یدا، یا رب رده واستنع عندي یدا. یا الله زما غ شاه سوار محمد ما ته واپس راول، یا رب رده علی واستنع، یا رب رده علی واستنع عندي یدا. او خدای په ما احسان وکړه، خدای په ما احسان وکړه او ما له خپل شاه سوار نوسۍ واپس راول. نو چا ورته وی چې دومره خپې ولې دې لیږه؟ وی چې ما نه کلم شي روک شي او زه خلک لیږم څوک یې نشي پیدا کولی، خو چې محمد ولیږم را پیدا کړي صلی الله. چې کله ما ته څه مشکل پیښ شي هغه مشکل هېڅوک نشي حل کولی، چې دې ولیږم هغه مشکل خدای د ده په لاس باندې حل کړي. نو ما نه اوښ روک شو، مې چې بل څوک نشي پیدا کولی دی به پیدا کړي. وخت یې واړوړه مې ورپسې ډېر زیات خفه دی. دقه دی چې نبي علیه السلام مبارک اوښ د هغه نه نیولی دی د پړي نه او ریوس عبدالمطلب لا. او چې څنګه یې راوسته نو عبدالمطلب ته بابا اوښ مې در راوسته، نو ځان ته یې رانږدې کو، په غېږ کې ښکلو به ښکلو به با بچې ډېر در پسې خپم، وخت یې واړو، بیا به داسې غلطي نه کوم، داسې به نه کوم، نه به کوم. دومره مینه قسم دې که دومره مینه پلار د بچي سره وکړي لکه څومره مینه چې عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړې، دی به ډېر خوښ.
نور الوسو کې به د سره انتهایی مینه کوله او ورته پته وه چې چا به هم څه خبره کوله په انشاءالله زما د دې بچي به یو شان جوړېږي. خوب خو یې لیدی و که نه، زه به یې شان ته به یې زه نه رسم، په یو شان به ترې جوړېږي. نو 2 کاله پس عبدالمطلب هم وفات شو. نو پیغمبر علیه السلام یې جنازې پس روانو 8 کال جنازې پسې ته او ډېر زیات خپاو چې د جنازه روانه وه. په بقیع په جنت المعلا چې کومه مقبره د مکې ده په هغه کې دفن شو. خو چې کله بیمار شو وفات کېده نو ابو طالب ته یو وصیت وکړ. په ټولو بچو کې د عبدالمطلب ابو طالب د خلکو په نظر کې ډېر زیات معزز و، ډېر معزز او محترم و. او دا د پیغمبر علیه السلام سکترم و. د رسول الله مبارک والد محترم ابو طالب دا دی میندې یو وی او د نورو ترونو میندې جدا وي، د بعضو د سکترو. نو هغه ته یې وصیت وکړو، وی ابو طالب تا ته یې وصیت کوم زما دا نوسی دی او یتیم دی، یتیم نه پلار شته او نه مور شته او تا ته پته ده چې ما لکه د خپلو بچو ځان سره وساته، تا ته سپارم. ګورې د به خیال ساتې که زه مړ شم خپلو بچو نه به خیال ساتې. یو خدا یتیم دی، ګورې څوک یې نشته. دویم زه درته سپارم، زما در باندې بچی حق دی. او دریم زما د دې بچي یو شان به جوړېږي، دکې نښې پرتې دي، ته د به ډېر خیال ساتې. نو ابو طالب صاحب ورته وی بابا په قلار ماته یې پرېږده، زه به د خپلو بچو دونه خیال ونه ساتم لکه څومره چې به د دو ساتم. او مقصې شو ابو طالب د رسول الله مبارک د مرګه پورې چې ابو طالب تر څو جم دیو، دومره عزت، دومره اکرام، دومره احترام او دومره خیال وساتو چې پلار به د خپل نیازبین بچي دونه خیال ونه ساتي. ماشوم او ځان سره به یې ګرځاو، خپلو بچو له به یې دونه حیثیت نه ورکو لکه دله چې څونه ورکو، خپلو بچو له به یې دومره مینه نه ورکول لکه څومره مینه چې به رسول الله مبارک له ورکول. یو ځل د شام په سفر ته ابو طالب صاحب چې د شام په سفر باندې ته نو صاحب ابو طالب صاحب دته وی چې نبی علیه السلام چې محمد ته ایثار شه صلی الله او زه شام ته ځم. نو دی خفه شو، نه کاکا ما به ځان سره بوځي. نو یې ښه بلکل مزل ډېر دی بچی، وی نه ما به بوځي. او صاحب د هغه په زړه کې مینه ولې وه، یو خویرواره دی، پلار ورته پرېښی دی، خو شان هم پکې شته. باران چې به نه کېده رسول الله مبارک به بوته، اوریځ به نه و، خلقو به باران نه کېږي نه کېږي نه کېږي نه کېږي. نو ابو طالب به نبي علیه السلام راوسورګه زما د وراره یو لوی شان دی. نو بیت الله سره به یې کېنه، نو ډله به یې وله بیت الله ته ووانه او خدای ته به یې سوال وکړه، یا الله اوریځ نشته، باران خو څه کې اوریځ نشته، او مکه کې خو نه نیرو او نه پکې څه د خوږو بوکویانو، دغه د باراني اوبه به جمع کېدلې، د غرونو منځ کې هغه به یې څښلې او د زمزم اوبه وې. خدای باران نشته، ګیاګانې نشته، خشاکونه نشته، زما د ارواره ډېر لوی شان لري. د ده د دې سپین مخ په برکت خدای باران وکړي، د سپین مخ. وابیض یستسقى الغمام بوجهه، الله وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للارامل. بخاري کې راځي. وابيض څومره ښکلی دی، عرب چې ښکلی شي یادوي نو سپین وایي، اوس هم خلک وایي دا پلار کې سپین دی، معنا ښکلی دی. وابيض ښکلی دی، خشته مخی دی، دا سپین ښکلی وجود. یستسقى الغمام بوجهه، د ده د مخ مبارک په برکت وریځ نه باران غوښتلی کېږي. یا الله باران وکړي. سمال الیتامى عصمة للارامل، د یتیمانانو ملجا ده. یتیمانان دله راځي، لا کشر دی رکوټی دی، خو دی د یتیمانانو غم کوي، خپله یتیم د یتیمانانو غم. عصمة للارامل، د کونډو ښځو مأوا او ملجا ده. هغې د هغې حیا پې معصومه او بچ ده. منډې وی لا ماشوم دی چې کومه کونډې، بیبې ترورې زه دله سودا راوړم، بیبې زه دله دا چیلی سروم، بیبې زه دله چیلی اوبه کوم. هغې یې په خپل کور کې په خپله حیا کې په عصمت کې پرېښي دي. منډې وله دی وی یتیمانانو د کونډو. یا الله دې ښکلي رواره سپین مخ والا رواره د ده د کشته مخ په برکت باران وکړه. وریځ براله باران به وشو. دا شان خدای ښیي د رسول الله مبارک.
ما ته پته وه. نو ښه بچې چې ته نه صبرېږې زه به وبرېږم ځان سره. نو شام ته یې بوت. نو اوږده قصه ده، خو چې شام ته نږدې شو نو هلته یو پادري و د عیسایانو راهب، یو غار کې دی او په یو غر کې یو غار، او دا د عیسایانو دا پادریان چې به و دی به واده نه کو، ښځې به یې نه کو. هغه زمانه کې پادریان سم وو، اوس ګډوډ شوي. هېڅ قسمه به د پادریانو ودونه بدونه نه کول، چا سره غم خاده به هم نه کولې. بس په غار کې به پراتو، خلکو به ولسه لږه روټۍ راوړه، په هغې به خپله ګزاره کوله، او یا به یو ورځ چېرته تلل دال نه به مزدوري کوله، او د هغې رهبانیت ورته وایي. هغې به یې مونږ ځان الله ته وقف کړی دی، نه ډوډۍ نه ښځه نه بچي، الله عبادت. داسې ډکي به وډکي، د ورځې روجې او د شپې عبادت. نو چې دا قافله ده شام ته تله او د دغې راهب خواله ورسېدله، نو دغه ځای کې دا قافله لږه دمه شوه، خو به ځای په ځای دمه کوله. نو دا راهب وله راووت. د دې نه مخکې به د قریشو قافلې تلې راتلې، خو دا راهب چاله نور وتی. ترمذي شریف کې حدیث جلد ثاني کې. نو چې څنګه راووت، نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې ګرځېده دا راهب، د خلکو میانس کې پکې ننوت او رسول الله مبارک یې د مټه ونیوه دقسې او ویې درو، او څه وایي؟ هذا رسول رب العالمین، هذا رسول رب العالمین، دا د رب العالمین پیغمبر دی. دی وخت کې لا عمر د پیغمبران 12 کاله دی. هذا رسول رب العالمین یبعثه الله رحمة للعالمین، دی به خدای د ټول مخلوق دپاره رحمت جوړوي. نو هغې ورته وایي تا ته څه پته لګي؟ وایي تاسو چې کله په دې غونډۍ راکوزېدې نو ما داسې کاڼې او اونې او بوټي ونه لیدل چې دته سجده نه یې کړې. کاڼه ورته ښکته کېدل سجدې کول، بوټي ورته ښکېدل سجدې کول، او کاڼې بوټي ما سوا د پیغمبر نه بل چا ته سجده نه کوي. او بیا فورا راهب لاړ او ډوډۍ تیاره کړه د پیغمبر علیه السلام د برکته، چې ټوله تجارتي قافله و ټولو یې ډوډۍ وکړه. او چې روټۍ څنګه تیاره کړه راویړه، نو یې څه شو؟ نو هغه تللی دي اوښانې بوتلي دي سرنله، تللی دي اوښان راولي، هلی څوک پسې ولیکې روټۍ یخېږي. نو رسول الله مبارک پسې استازی لاړ، چې نبي علیه السلام څنګه راغی ورته وګوره که نه. ما چې ووایي ټیک مې وایي چې د خدای رسول او د مخلوق رحمت به ترې جوړېږي. وګورئ دې نور ته، سخت نور ته، او اوریاس پې د پاسه سورې کړی. وګورئ خلکو ته ټوله دنیا باندې نور په هغه اوریاس سورې کړی دی. دا د حضور پاک معجزه وه. کله کله همیشه نه ګورې ښه، کله کله اوریاس یې به پې سورې کا، کله کله پې صحابو صادر هم د پاسه نیولی. دا یو معجزه شو. بهر کې دا وګورئ اوریاس سورې کړ. نو چې نبي علیه السلام څنګه راغی نو خلق ټول اونې ته ناست و، د اونې په سوري، باقي نور او سورې پکې نو. نو رسول الله مبارک نور ته کېناسته، ځکه سورې ختم شوي. نو دا راهب دی خلکو دی ګوری وته، نو دا اونه تو شوه او د سورې د پیغمبر علیه السلام د پاسه خپل سورې وروست. او بیا راغی راهب د رسول الله مبارک د دواړو اوږو منځ یې وکته، وایي دلته راشئ، دا وګورئ دا څه شی دی؟ د دواړو اولو اوږو په منځ کې د مهر نبوت و، د کمتر یا د زر کې دا ګیو مړه یو غوټه وه. دا وګورئ دا مهر نبوت. څوک وایي بعضې علما چې کله دلته نبوت میلو شو دا غوټه ښکاره شوې وه، لیکن راجح قول دا دی، مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه سیرت مصطفی کې لیکلي چې دا ماشوموالي کې پیدا شوې وه، دا یو غوټه وه. او امنه نکې نه وه، د پاسه پې لیکل شوي، سیوطي لیکلي دي، د پاسه پې لیکل شوي سر انت المنصور، کوم ځای ګرځې ګرځه الله به تا سره مدد کوي. په دا شی وله ټاپه وه. وایي دا وګورئ، وی مشر یې څوک دی؟ ابو طالب وی د خدای خاطر وکړه شام ته مه بوځه، څوک تکلیف ورنکړي. شام کې اهلی کتاب دي او دل او تکلیف ورنکړي. دا خبرې کېدې چې 7 کسان را روان و د شام نه، او چې څنګه راورسېدل دې راهب د ده خو به قدر راهبانو خو ډېر لوی قدر و، دله رالل دې ورغې. وی څه کوې؟ یاره وی مونږ ته پته لګېدلې د خپلو کتابونو نه چې کوم هلک نه د آخرې زمانې پیغمبر جوړېږي هغه په دې میاشت کې به شام ته سفر کوي. ټولې لارې مو ورته نیولې دي چې مړې کړو. د شام نه چې څومره پادریان دي هغې ټولې لارې نیولې دي، مونږ ته یې دا لار راواله کړي تاسو به دې لار ورځئ، دې به وجنه یې پرېږدی منه. نو مونږ ته پته چې په دې لار راځي. نو هغه راهب ورته وایي تاسو نه تپوس کو، وایي دا ستاسو په کتابونو کې لیکلي چې د دې هلک نه به خدای پیغمبر جوړوي. نو چې خدای دې یو کار اراده کړي تاسو یې بندولی شي، چې خدای دې پیغمبر جوړ، ظالمانو پیغمبر وجنلی او بندولی شي. چې هغوی سوچ وکړو ویې نه، به زه اراده هم پرېږدی،
او راهب ځان سره هغه کسان ایثارم کړه دی ما سره اوسېږي دلته خپل عبادت کوي او راغی ابوطالب ته ابوطالبه د خدای خاطر وکړه دا لږ شام ته مو به د څوک تکلیف پورته ورسوي دی واپس کړه نو بیا واپس مکې مکرمې ته راولېږي دا د بحیره راهب واقعه دې علاقې ته به بصرا وي بصرا یو ځل بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم تللی دی شام ته او دې نه مخکې د دې مکې په منځ کې بعضې کسانو د هغوی یو بل سره د قیس قبیلې او د قریشو جګړې به وي نو د دې جګړو د ختمېدو دپاره یو جرګه جوړه شوه او هغې ته به حلف الفضول وي یا حلف الفضول دا چې چا جوړه کړې وه د هغې په نوم کې فضل فضل راته نو دا یو جرګه جوړه شوه نو په هغه جرګه کې رسول الله مبارک کېناست ای جرګې څه فیصله وکړه هغې دا فیصله وکړه چې نن نه پس به زموږ دشمنۍ خلکو سره ختمې نن نه پس به ظلم نه کوو چا سره زیاتې به نه کوو جګړې به نه کوو نن نه پس به مکه د امن ځای وي بار نه مسافر که راشي او که خپل هېڅ قسمه به پکې جنګ جګړې تورې دا به پکې نه چلېږي رسول الله مبارک دقه جرګه کې ناست او چې د نبوت نه پس به فرمایل یاره وایي زه په دغه جرګه په ناسته اگر چې عمر د پیغمبر علیه السلام کم و دغې وخت کې لا نبوت نه دی میلاو شوی وایي په دې جرګه په ناسته ډېر زیات خوشحاله یم وایي چې ما ته سرو خان میلاوېدی ابه مې نه وي قبول کړی خو دا جرګه مې قبوله وه ولې ځکه د یو ښه او د نیکۍ فیصله په هغه جرګه کې شوې وه یو شاعر وایي ان الفضول تحالفوا وتعاقدوا الا یقیم ببطن مکة ظالمو دا فیصله وکړه چې د مکې په خوړ کې د مکې په دننه به څوک ظالم نن نه پس نه اوسېږي دا فیصله وکړه امر علیه تعاهدوا وتواثقوا فالجار والمعتر فیهم صالمون دا فیصله وکړه چې کم د مکې سړی دی او کم د بار راغلی دی ټول به محفوظ دي چاته به څوک ضرر نه رسوي په دې پیغمبر علیه السلام ډېر زیات خوشحاله به هر کیف عمر 25 کال تجارت یې شروع کړه چې ورو لوېده او داسې عجیبه تجارت یې کو چې تجارت سره نوم د امین او د صادق وګټه بس خپل نوم خلکو نه هیر شو چا به دا نه وي چې محمد خلکو به وي امین امانتګر خلکو به وي الصادق رښتونی عبدالله ابن ابي حسما دا وروستو صحابي دی صحابیت ورته خدای پاک مرتبه ورکړې ده هغه وایي ما پیغمبر علیه السلام سره تجارت وکړه نو په مې څه پیسې پورې شوې ما ورته چې ما ته ماله خپلې پیسې راکړه ما ورته چې دلته ودرېږه او زه کور ته ځم پیسې دله راوړم وی رسول الله مبارک ودرېد او زه لاړم وی چې لاړم زما نه هیر شو هیر مې شو وی 3 ورځې پس په هغه لاره را روان وم رسول الله مبارک هغه ځای کې ولاړ اوهو تو هغه مې چې تا راته وی دلته ودرېږه زه راځم ما وی ښه زه ودرېږم نو ما د سره واده وکړه څنګه به تلم وی راته استغمونه وی سپوره صرف دومره وی راته چې 3 ورځې دې په انتظار هم لږ ودې کړولم مسکې شو راته دومره د وعدې پابندي نن موږ سره د دې چې ځان ته د رسول الله مبارک امتیان وایو او یو الحمدلله لیکن موږ د وعدې پاسداري نه کوو هر چې چا نه واري څه چل ورسره کوي چې جان تا نه چې چا قره غشتې واپس یې درکړې سوال نه پې ته چاله ورکې نه خو خیر که چا د نه غوښتې درکړې بې وایي بس دا پیسې راکړې یو 1000 روپۍ م پکه مازدیګر واله مازدیګر نه سار راکړه نه سهار خو به یې دله کور ته دروړم هغه سار به د قیامته پورې به رانشي دا وعده خلاف سخته ګناه نبی علیه السلام فرمایي واورئ وایي که چا نه یو قرض وغوښته او ورته وي در کوم به نیټه ورکړي او نیت کې دا وي چې ورکوم به نو خدای به د هغه قرض د خلاصېدو توفیق ورکړي او که هغه وخت کې نیت دی چې ورېږه په دې ته چل بل قبضه کوم بیا نه ورکومه دله به تر مرګه پورې خدای د هغه قرض د خلاصولو توفیق ورنکړي ظالمه ځان غرقې دی وایي ځای 1000 روپۍ مې ووالې دی 15,000 روپۍ مې بل نه غرق به شي تباه به شي پیغمبر وایي زه نه یم صلی الله علیه وسلم وعده خلافي د منافق نښه ده نبی علیه السلام فرمایي منافق کې 3 نښې دي په منافق یو ځای کې 4 راځي 4 من كن فيه كان منافقا خالصا 4 نښې دي سوچه منافق دی سوچه منافق یو پکې څه دی اذا وعده اخلفا چې کله وعده کوي مخکې نه پړه کې دا سوچي چې نه به پوره وعده نه پوره اذا عاهد غدره وعده وکړي دوکه کوي نه ورکوي بیا وعده خلافي خطرناکه ګناه ده موږ څونه کړو څونه وعده خلافه ټاسه جرم سخت گناہ کبیرہ اللہ پہ خپکیږي مال کی برکت ته به ختميږي رسول الله مبارک کی دا صفت او پیدایشی صفت او امین امانتګر خیانت بنو من سوله امانتګری امانت خو یوازې دې ته نه چې چا پیسې درکړو
دا ته ونه خورې. نه نه نه، امانت یو عام مفهوم لري. امانت څه چې په چا کومه ذمهداري ده چې هغه پوره کړي. دکاندار له دې پیسې ورکړې، هرورې دا واخله او مالا ټماټر راکړه. ټماټر به د چا پلار ټماټر دا ټماټر چې موږ ته پخوا ارزان ښکاره کېده، اوس خو ټماټر اسمان ته ورسېده. ټماټرو پسې د خلکو جبې شوه، جبې. او بل څه شته نه چې د ټماټرو په دې څوک استعمال کړي، سر خوړلی که دا اوس که دغه ني کدو تو اوږد ني نو غونډۍ به واچوې، نو که غونډۍ ني نو بل به واچوې، نو چې یو سبزي ني نو بله سبزي به استعمال کړي. دا مړه چې غوښه هم نیسي چل به وکړي، ټماټر کټوی کې خامخا پکاري، نو ټماټر به اوس د کم ځای نه کوي. یعنې د خدای غضب او د خدای قهر په مختلفو شکلونو په موږ را روان دی. موږ الله نه لرې یو، ځکه دا نرخونه د خدای کار دی. بس ان الله هو المسعر الخافض الباسط. رسول الله مبارک فرمای نرخ مقررون کې څوک دی؟ الله دی. رزق کته کون کې، پورته کون کې، غربت راوستون کې، لرکون کې الله دی. نو ټماټر هم اسمان ته ورسېد، ټماټر نه میلاوي. او کټوی کې د بشریان په یو چته کار بله خو چې د 1 کیلو په کټوی کې نه اچولی، دته جام هم نه ګري. داسې د بشریان وخت دی لیکن نو کم دی نه راوړو. خیال دی را مونږ ستا دپاره اوس ایران ته نه شو دی ټماټر چې ایران نه راوړو. اوس په آرام کښېنه او ګزاره کوه. اصل خبره دا ده زمارونو، ټماټر راکه. نو ټماټر چې درکوي نو د پاسه به یو شان دی لاندې او بل شان. سیوان راکه، دا پیټې په څو ده؟ دا مثلا په 500. هلکه د نجید دا نخو جاپاني دي اعلی چې کور ته یوسې د پاسه هغه 5 خشتۍ او دننه نور ټول د غوا د خوراکي، غوا ته بچي. او پی راکه سوچپې، ماشاءالله سوچپې نه خو دنیا ډکه ده مړه. د پی خو باران کېږي، د میخو نه خو بیږي. سوچپې راکه. زه پخوا بلا بیا موبې پکې اچولې، اوبه خو به پاکې وې که اوبه به پاکې وې. ټګي خدا دوکه خدا ځکه زه خو اوبه نه علم پیلم، ټګي خدا اوبه خو به پاکې وې. اوس څه کوي؟ کیمیکل لوړې اوبه پکې اچوي او هغه لړي. داسې پی دي چې ګوته پکې نه دي، دومره ټینګ دي. نو خو کیمیکل دې پکې ډېر اچولي. مساله کم بجار دوکا پیسه ډېرو چاله بچولا بچی به دلته مزې کوي او قبر کې به کوتک تا ته نیولي. دا هوښیار نه. حضرت علی کرم الله وجهه فرمای وی د هغه انسان نه بې وقوف انسان بل نشته چې د بل د دنیا د ښه کولو دپاره خپله خیرت خراب. دنیا بچوله ښه کو، نسوله ښه کو، اخرت ځان له خرابه. ولې ځان له اخر خراب؟ بچوله دنیا ګټم، نسوله ګټم، کلوسوله ګټم. والله که دوام در پسې وکړي. هغه د ورلال ختم شو پخوا چې بچو به پلاران پس دواګانې کولې. اوس چې بوډا شوي موږ له راشي بیر مولوي صاحب دوا که بابا مې نه جوړی، خدای دې جوړ کړي. نه 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 وایي خدای دې پرې رحم وکړي. اوس هم په لنډه ووایه که چې خدای دې مړ کړي، خدای دې پرې رحم وکړي. مطلب دا چې د جوړېدو دوا مه کوه. داسې ټک ټوکې ټوله شپه راته جوړ کړي او د خوب نه مباسي او ماشومان هم رټي. او سړی خو چې بوډا شي خامخا ذهن کمزوري. نو که ماشوم د لوبۍ نو بابا ښه سړی، که ماشوم د لوبۍ نو بیبي ښه ښځه ده. او چې غریب د ماشوم د لوبولو نه وځي وي بس دوا ورته وکړه چې خدای پرې رحم وکړي. موږ باندې سره د رحم دوا کې په دا مری ولې زور کړه چې اخرت دې تباه شي. پلار او مور لاړه. نو تاسو ته وایي په ارام کښېنئ، خدای ته لحاظ وکړئ. د خپلو بچو نوسو دپاره اخر مه خرابوئ. خپلو نوسو دپاره، پردو بچو دپاره پردی شوکلې شوتلې مه راوړئ. نو بخور ولا غلا مه کوئ، پردی پولې ولا مه وهئ. او دکاندارانو ته هم ټماټر څښاپ د خو په نرخ مه خرڅوئ، او سبزي څښا د خو په نرخ مه خرڅوئ. بابوګانو ته هم ویم چې خپل ټیم کې د پرشوت ته چا کارونه مه کوئ. خدای دپاره پرشوت مه کوئ. ټول نظام ګډوډ. او ډاکټرانو ته هم چې خدای دپاره غریب غوا خرڅه کړې ده او تاله درغلې د ښځی ناجوړه ده او د اکسرې ضرورت نشته، مه لیکه ورته، مه لیکه. د دارو ضرورت نشته، مه لیکه ورته. د 50 روپو د ښې کمپنۍ په دارو دی ښه کېږي، نو د خرابې کمپنۍ د 300 روپو دارو مه لیکه ظالمه. خدای به درته تپوس کوي. او چې کومو دارو ته ضرورت نه مه لیکه ظالمه. غرق دی که غریب دی، یتیم دی، کونډه ده، مزدوري کړې ده، په 50 روپو دیاړی کې تاله درغلې دي، ناجوړه دي. ظالمه ظلم ولې کوي؟
او د ماشوم بچی دی او ښه تعلیم یې کړی دی خو پیسه ورسره نشته نو په رشوت ماخله خدای دپاره ورکه نوکري چې حق یې جوړوي ټول نظام برنده لاندې ټول خراب ټول تاسو نه ګورئ دوست د تاسو د اخبارونو دا قصې پسې پلان کې په جیل کې پروت دی او جیل نه ووت او لندن ته لاړ دا چلو شو دا څه شی دی دا ټول حرام خوري دی ټول بلکې ده کرپشن ختموم او کرپشن زیات کو دا به وکړم هغه څوک وایي تا کې دی او څوک وایي تا کې دی دا څه شی دی دا د خدای یره نشته خیانت دی خیانت امانتګري نشته ممکن څومره د خدای نه لرې کېږو د خدای غضب به نازلېږي کله به د زلزلې په شکل کې راځي کله به د طوفان او د باران او د زولو او د سیلۍ په شکل کې راځي کله به د مقدمو په شکل کې راځي کله به د بچي د نافرمانۍ په شکل کې راځي کله به د ډینګي ماشي په شکل کې راځي او کله به د ګرانۍ په شکل کې راځي خدای ته نزدېکت پکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان نو امتی مینه چې کوي د پیغمبر د سنتو مطابق عمل به پکار هغه لا پیغمبري نه ده میلو چې امین دی پیغمبري نه ده میلو چې صادق دی رښتونی دی دا صفت رزق د خدای په لاس کې څومره چې تا کې امانت وي او څومره چې تا کې صدق او رښتیا قسم په خدای چې کوم رزق دله مقرر دی راځي به قسم مې راته وکړه هیرونو تا پټي ته دوه لختي دي دا یو خیرن دی سخا دی دا بل پاک او صاف دی نو ستا دې پټي ته به اوبه راځي خو ستا خوښه ده که په دې پاک لختي راولي او که په دې سخا لختي راولي چې کوم رزق درته مقرر دی به دله خامخا دی خدای وایي زه خو نه ویم الله وایي زه نه ویم نو چې الله دله کوم رزق مقرر کړ دی خامخا به یې درکوي نو په دې حرامه لار په سخا لختي ولې راته وی په دې پاک لختي ولې راته خو مونږ خو هغه سخا ښکاري پاک نه ښکاري نو مونږ ځکه دې سخا ته انسان پاک نه ښکاري پاک الله سره دی هغې باندې حلال دی په حلاله کوه حلال روزګار شروع کا رزق یې ومغه کمیږي باندې انشاءالله برکت به پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم امین او صادق تجارت شروع ګړې چیلې هم سرولی دي الله دا خوښه و چې داسې کار پې وکړم ولې وروسته به سبا امت دله ورکو نو چې دې ټریننګ شي دا ټریننګ دی را ګړې چیلې ګړو چیلو والا څونه مشقت کوي ګردونه بل څوک نه کوي سهار وختي ګړې چیلې وباسي ماسخوتن یې راولي چې دې د مشقت بلد شي ګړو چیلو سره په دشتو بیابانونو ګرځي چې دې بلد شي د ګړو چیلو والا هر وخت په سوچ کې چې ګړ رانه شرمه خو نه تختی غلی رانه غلا نه کړي چې دې وایي چې د ما نه امت شیطان نه تختی شیطان یې رانه خراب نه کړي هر وخت ګړو چیلو والا په دې سوچ کې چې کوم ځای ښه ګیا ده چې بوځم د امت دپاره د وحی په طلب کې پیغمبر پوره ټریننګ او بیا تجارتي سفر کې چې کله عربو کې مشهور شو نو مالداره ښځه وه حضرت خدیجه د خویلد لور وه رضی الله تعالی عنها نو هغې ته چا ووایي چېره هغې به دا پیسې خلکو له په مضاربت ورکول تجارت له چا ویره دا محمد چې دی صلی الله علیه و ډېر امانتګر دی او رښتونه دی دله نه ورکوې مال نو رسول الله مبارک سره یې واسطه پیدا کړه څوک یې راولېږل چې ته هوښیاره مې په تجارت پوهېږه هم نو که پیسې به زما شي او محنت به ستا شي ګټه به نیمه شي زما د عمل تجارت باندې یو څه وی ډېره ښه ده نو د حضور پاک عمر تقریبا 15 کاله حضرت خدیجه ول خپل مال ورکو نو شام ته لاړ شام ته ورسېد او د خدیجه رضی الله تعالی عنها یو غلام هم ورسره لاړ د خدیجه رضی الله تعالی عنها یو غلام بهر کیف چې هلته لاړل د هغه نوم یې سره ورښتیا شام ته نو چې هلته لاړل نو یو بل پادري و د هغه نوم نستوره و د هغه خوا کې قافله دمه شوه اوله راووت چې راووت او نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې ولیده نو څه وایي هو دا نبی وهو آخر الانبیاء هو دا دی هو نبی دا پیغمبر دی هو آخر الانبیاء ټولو پیغمبرانو اخیری دی دا نه پسو بل نه راځي چا وی تا ته څه پته ولګېده وی ما ته ښکاري تاسو ته نه ښکاري دا سوري نه چې په ده کوم سوری دی هغې وی او وی ما ته فرشتې ښکاري چې څادر یې پې د پاسه نیولی هلته د وریځ سوری دی هلته د ونې سوري دلته د فرشتو سوري دا ټول د پیغمبر د نبوت نه مخکې ده ورته معجزه ویم د نبوت نه مخکې د پیغمبر متعلق خارق للعادات څیزونه پېښېږي ډېر لویه ګټه وکړم تجارت نو چې واپس راغې نو مې سره حضرت خدیجې ته وی غلام وی یاره صاحب دا تا چې چاله مال په سوداګرۍ ورکو ده کې خو څه ناشنا نښې دي په شام کې خو به خلکو وی چې دا د آخر زمانې پیغمبر دی
دا ټولې خبرې وکړې او بالکل په تجارت کې ډېر رښتونی او ډېر امانتګر او صاحب ګټه یې دله ډېره زیاته وکړه. نو خدیجې ځان سره ملګرې ښځې واغېشتې او کوټې ته وخته. میسره ته وایي چې دې کله په لاره تېرېږي ما ته یې ښایه. وایي هغه دې رانروان دي کوټې ته وخته. وګوره که نه وریځ پې د پاسه سورې کړې بس د هغې زړه پرېوته د خدیجې. اوهو دې سره خو به د نکاح پاکه ښځه او پاک دامن په عربو کې په پاک دامن یې مشهوره ښځه او ډېره زیاته مالداره وه. نو څوک وایي چې د میسره پکې منځ کې تلل راتلل وکړل. ټیک د خبره روغه ده. څوک وایي د رسول الله مبارک د قوم خلک ورغلل او څوک وایي چې د خدیجې د طرف نه یو وفد راغی. خو بهر کې موږ به ټول یو ځای خلک پرشتو کې تلل راتلل کوي. تلل راتلل پکې دواړو طرفونو شو او میسره هم پکې تلل راتلل وکړل. نو د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها نکاح د رسول الله مبارک سره وشو. عمر یې دغه وخت 25 کاله او د حضرت خدیجې عمر 40 کاله. بختوره بیبي و بختوره. د خدیجې د نکاح په وخت کې د خدیجې پلار وفات شوی او ترې و عمرو ابن اسد موجودو او د رسول الله مبارک ترو ابو طالب او نکاح ابو طالب صاحب تړلې ده. د نکاح خطبه و ایجاب قبول هغه کړی دي او 12.5 اوقیه ورته وایي 40 درهمه 12 اوقیې د مهر یعنی 1500 درهم تقریبا دا مهر 500 درهم. ډېره بختوره بیبي. دومره بختوره بیبي په ژوند کې چتا په زندګۍ کې رسول الله مبارک فرمایي خیر النساء خدیجه بنت خویلد. په ټولو ښځو کې بهترینه د ټاپ پاک دامن او خدای ته خوښه او غوره ښځه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها. او جبریل علیه السلام راغی او ما ته رسول الله مبارک فرمایي جبریل علیه السلام راغی چې خدیجه ته وایي چې تا الله در باندې سلام وایي. الله اکبر. جنت کې جنتیانو ته وایي سلام قولا من رب الرحیم. او الله وایي چې زیری ورکا یو محل مې ولا په جنت کې جوړ کړی دی د یوې ملغلرې نه مې جوړ کړی دی پکې ټانکه او پیون نشته. یو ملغلره شور شغرب بیماری تکلیف پنی خوشحالي وایي پکې. ډېره زیاته خوش قسمته ښځه وه. پیغمبر مبارک سره د زړه نه خدای ټول بچي د دې نه ورکړل. د رسول الله مبارک زامن حضرت طیب طاهر قاسم څوک طیب او طاهر د یو کس نوم یادوي. ابراهیم صرف د ماري قبطیې نه باقي د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت زینب حضرت ام کلثوم حضرت رقیه دا ټول د دې بچي. رسول الله مبارک ډېره خوښه وفات نه پس به یې یادوله. حضرت عائشه وایي ما له به قار راغی پیغمبر علیه السلام به ګډ چیلی لال کو نو د خدیجې چې کومې ښځې د هغې دوستانې وې هغې کې به یې غوښه ورته ویشله او ډېر سیاست صفت به یې کو. وایي ما به وایي چې په دنیا کې جوړ بله ښځه نه وه د الله رسوله همدغه یوه ښځه وه دا بوډۍ ښځه دا یوه. وی رسول الله مبارک مسکي چې انها کانت وکانت همدغه یوه ښځه وه همدغه یوه بله نه وه. خپل کور یې حضور پاک ته وقف زما کور واله. نبي علیه السلام د مور د کور د پلار د کور نه د خدیجې کور ته راغی. خپل مال چې څومره رسول الله مبارک ته وقف او چې کله به پیغمبر علیه السلام غار حرا ته ته او ورځې شپې به یې زیاتې تېرې کړې دې خدیجې رضی الله تعالی عنها به ورپسې ستوان او بخې جول. داسې به څوک وکړي؟ نن سبا خو که خاوند ښځې له شعر وړي خو ښځه مینه کوي او چې کله خاوند لږ یو پوټۍ پرېوت بس خبره ختم. هغې به غار حرا ته رسول زه چې کله غار حرا ته وختم که نه بره لاړم یقین وکړئ په دا لاره زه خطې کم دی شم حالانکې هغه وخت مې ځواني وه ښه مضبوطه او په پوړو دوه چې به ختم نو ړنه به مې خدیجې ته دعا خطه څونه محنت یې کړې په دې چړی یو میل مزل دی په غر کې. اوس پکې لا پوړی جوړې شوي څه نه څه هغه زمانه کې پکې پوړی نه وې. دومره خواري او محنت او چې پیغمبر علیه السلام ته کله خدای پاک نبوت ورکړ او نبي علیه السلام را پیدا او ته به پرې راله نو ډاډ دې ورکړی دی حضرت خدیجې په ما باندې خو زه خو خشیت علی نفسي زملونی صادر را باندې واچوي نو رسول الله مبارک ته دې ډاډ ورکړی دی. بیان به راته انشاءالله یو جمعه ویم بله جمعه کې پام کوه خفه نه شي ته خو د نیکۍ کارونه کې کونډو خدمت یتیمانان دا بچه ته خدای نظر رسوا کوي ډاډ یې ورکړی حضرت خدیجې. نن سبا خو چې خاوند لږ معمولي ښځو ته وایي چې دا چل او ګورې بیا بار مه ځه ښه او مړ نه شي ګورې یا ښځې ماسپښین لمانځه راتلم په ما خو ډېره خوله راغله بس بیا مه ځه کور کوه یا ښځې هغه چې زه پلار جمعې لمانځله لمه او سا مې درځېده نو مونږ خو راته وایو چې مه ځه که نه کور کوه که نه څه وایي ویریدم رسول الله مبارک په ځان باندې لقد خشیت علی نفسي او ته څه وایي کله
فکرونه کې تا به خدای نه رسوا کوي. لا یخزیک الله ابدا، ټول عمر به خدای رسوا نه کوي. تحمل الکل، ته خلکو نه بوجونه پورته کوي. انک تحمل الکل، تقری زید ته ملمنو ملمستیا کوي، ته د کونډو خدمت کوي. تعین علی نوائب الحق، او چې چاته څه مسله پیښه شي او د دین خلاف نه کوي مدد ورسره کوي. تا خدای چې ته رسوا کوي. دومره ډاډ یې ورکړه، ډاډ. بهر کیف الله پاک ته دغه د رسول الله مبارک پاک سترا صفا دنبار خشته وجود د پیغمبر مناسب و ځکه نبوت یې ورته ورکړ. او د الله پاک په علم کې د مخکې نه و د مخکې نه كنت نبیا و آدم بالماء والطین. خدای دا صفتونه مخکې نه و چې داسې شخصیت به پیدا کوم چې هغه نه پس به بل پیغمبر نه راځي او د ټولو پیغمبرانو رسولانو اخیری پیغمبر به یو شان به ورکوم.